د هلمند ولایت ملي راډیو ټلویزیون امریت څه موده وړاندې یو څلورم خلیف بس د ازادې سیالۍ له لارې اعلان ته ورکړی و چې نن ورته 4 تنو انتخاب شوو کاندیدانو ازموینه ورکړه. په دې ازموینه کې 3 تنه کاندیدانو د مرکې پړاو ته لاره پیدا کړه. په هلمند کې د اداري اصلاحاتو ریاست مرستیال محمد ولی حاجي خان د دې ازموینې د شفافیت بشپړ ډاډ ورکوي او وایي چې د ازموینه په پوره شفافیت سره ترسره شوې ده. نوموړی وایي د دوهم پړاو ازموینه به په مرکز کابل کې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون له ریاست لخوا واخیستل شي. ازموینه پروسه خو نو الحمدلله تر ډیره حده پورې خپل کاندیدان ته ماده معلومه سوله موږ ته معلومه سوه ځکه چې دوی یوازې دوی کمپیوټر سره ناست وه. موږ یوازې تر دغه ماسې وه چې سوال دوی درلود، یو پوښتنه یو ستونزه یې درلود، هغه مو ورته حل کړې ده. نور نه څوک ورغلی دی نه چا معلومات ورسره کړی دی. نو د مرکز دوی څارل کېدل، د مرکز څخه د دوی څارنه کېږي، هغه سوالونه او شیان ټول د مرکز دوی ته راځي. شفافیت یې انشاءالله 100% دی. د هلمند ملي راډیو ټلویزیون مالي او اداري مدیر نقیب الله شهیدمل وایي د دې ازموینې د اخیستنې لپاره ټول قانوني مراحل طی شوي دي او د دې ازموینې پروسه په خورا قانوني بڼه اخیستل شوې ده. نوموړي وایي د دې ازموینې پایلې باید بس ته د وړ کس د انتخاب په سبب شي. د هلمند ملي راډیو ټلویزیون یو بس چې په آنلاین شکل باندې اعلان شوی او ثبت نام هم په آنلاین شکل ورته شوی، 15 نفره شارټ لیست شوي چې د هغوی 15 نفرو څخه 4 نفره ماده و حاضر شول او امتحان هم په اصلاح جدید په دفتر کې و د هلمند ولایت چې ډېر په شفاف ډول سره او کمپیوټري او آنلاین او د مرکز د خوا څخه کنټرولېدی، هیڅ کومه ستونزه نه وه انشاءالله او په ډېر شفاف ډول سره و. په ورته وخت کې د ازموینې ګډونوال ثناءالله خادم د دغه آنلاین ازموینې له پروسې خوښ دی او وایي چې ازموینه په پوره شفافیت ترې اخیستل شوې ده. د هلمند ملي راډیو ټلویزیون اړوند د ارشیف مدیریت څلورم بس ته مې ازموینه ورکړله. ازموینه ډېره شفافه وه او کمپیوټري ازموینه وه. ازموینه مو اصلاحاتي ادارې ریاست کې ورکړله. د ازموینې د پایلو او د ازموینې له ډول څخه ډېر خوښ یم. دا په داسې حال کې ده چې هلمند ملي راډیو ټلویزیون تر دې وړاندې هم د ازادې سیالۍ له لارې خپلو تشو بستونو کې وړ او مسلکي اشخاص په دندو ګومارلي دي.